سلامونه احترامات د سمین میډیا ګروپ درنو لیدونکو هیله ده چې ټول په جوړ او روغ یاست. کندهار ته راغلي یو. په کندهار کې د انار ملي او نړیوال نندارتون دی او په دې نندارتون کې بېلابېل توکي راغلي دي او غرفې جوړې شوي دي. څنګه همت صاحب؟ بالکل حسن صاحب، زه خپل سلامونه لیدونکو ته وړاندې کوم او سمین صاحب ته سلامونه چې د کیمرې تر شا دی. نو دا زموږ تاسې د خپرونې دویمه برخه ده او لکه څنګه چې حسن صاحب وویل بېلابېل شرکتونه راغلي دي خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. حسن صاحب څنګه کوو نو د کومه سره راپیلو؟ دا اول خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دغه نندارتون په اړه باندې څونې ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې دا خلک خپل تولیدات وړاندې کوي، نو او د دې تولید د وړاندې کولو یوه ګټه دا ده چې مارکیټ ته پیدا کېږي. ارزښت یې دا دی خلک په دې خبرېږي چې دا زموږ په ښار کې زموږ په هېواد کې بېلابېل توکي شته، نو دا په زړه پورې خبره ده. او په دې برخه کې تر ټولو مهم شی دا دی شو چې دغه ځای د انتخاب کې قریب په کندهار کې یو د هغه لوحه‌نویسانو نقاشانو څخه دی چې قریب صاحب په کندهار خاص خدمت کړی دي. زه نن خوشحاله شوم چې د هغه یو ځای مې ولیدی دلته او هنري کار په کندهار کې، نو هغه لکه څنګه چې نومونه یادول کېږي قریب صاحب، صوفي صاحب، ارواښاد پتیال، هغه دې خدای وبخښي، محمد یار او اسحاق توریال او خپله د قریب صاحب زوی چې دا اوس یې قریب مطبع یې د کړی ده. په دې برخه کې مهم هنري کارونه دي چې شوي دي په کندهار کې. راغلاست ته وایو روشان صاحب، دا چې زموږ د ولاګ دویمه برخه ده، نو راغلي یو ستاسې ځای ته ستاسو د خدمات په اړه لنډ معلومات لیدونکو ته ورکړي، ډېر به خوشحاله شو. سلامات اوسئ چې موږ ته وخت راکړئ. خدمات زموږ ته د چا په اړوند د دې په کندهار ښار کې چې هر جنس یې اوس الحمدلله موږ ظرفیت د ډېر کار کولو لرو او کوم مشینري چې پخوا مخکې تشه احساسېدله هغه اوس موږ مکمله کړې ده. نو یوازینۍ غوښتنه مو د خپل ښاریانو څخه دغه ده چې د دوی حمایت به زموږ سره په داسې اندازه وشي چې خپل چاپي توکي ټول د دې کندهار کې چاپ کړي. دا به د دوی زموږ سره ډېره همکاري او په زړه پورې خبره دا ده چې پخوا به دا شان د ایران یا د پاکستان خلک تللی جوړولی وي. ښه خبره دا ده چې نن دې په خپل ښار کې دا شان جوړېږي. دا چې هر هنري ځای ته تاسې ورسئ او بهترین شان جوړ کړي، نو ډېره مننه. سلامات اوسئ. خیر اوسئ. مننه ستاسو د وخت څخه. السلام علیکم. ستړي مه شئ. څنګه یې؟ بخیر یې؟ صحت ښه دی؟ خیر دی. نوم دې څه دی؟ عزیز الله. عزیز الله، دا څه شی غرفه دې جوړه کړې ده؟ دا د اتفاق میوان تولیدي کارخانه ده چې مثلا د کندهار ولایت کې د المونیم سیم او کیبل په بخش کې تولیدات لري چې مخکې مثلا د ایران پاکستان څخه راتلله، اوس په کندهار کې ټوله تولیدېږي. ښه ماشاءالله، څونه ښه خبر دی. یعنې په کندهار کې د ویرونو یا د لینونو تولید دی، د دې کېږي ټوله؟ د دې ټوله تولیدېږي. دا خو ډېره ښه خبره ده. چیرې ده کارخانه یې؟ شوراندام بایپاس باندې. شوراندام کې ده. او دا کارخانه بهترینه خبره ده چې په وطن کې خپل لین لرو، خپل ویر لرو. ماشاءالله ډېر ښه خوشحاله شولو. رنګارنګ دي لینونه ټوله؟ و په دې کې مختلف سایزونه شته، مثلا پوشداره دي، ساده لوستې سیمې دي چې خلک بیا دلته د برق د لپاره استفاده ورڅخه کوي. دغه توکي د کومه ځای څخه راوړي؟ دا خو نو د باندې څخه دغه کوي خام مواد د دې چې مثلا زور روی دي، زور پیپسي ده، د دې څخه استفاده کوو. او مثلا د دې د پوش لپاره بیا یوازې د پوش خام مواد د خارج څخه راځي، نور ټول د دې د افغانستان کې زاړه مواد څخه استفاده کوو. حسن صاحب، دا ډېره د افتخار خبره ده. ډېر د افتخار خبره ده چې په خپل ښار کې خپل وطن کې لینونه لرو، ویرونه لرو او خام مواد هم د دې پیدا کېږي. هېوادوالو ته دا ډېر ښه زیری دی. بس دغه د فابریکو د کارخانو زیاتوالی ګټه لري. رښتیا دلته حسن صاحب لکه چې داسې لاسي صنایع رقم یو دغه لرو، دا نو د سکولونه دي او دغه زنانه‌یي بوټونه دي، ښځینه بوټونه که نه؟ ښه دې ته کوم نوم ورکوو؟ شو چې ودې ویل چې زنانه‌یي دي، که نه ما اوس زه په پټولو. والله ډېر بهترین دي. اصلا دا رنګونه ښه دي، خوندور دي. نه بلکل رنګونه خوندور دي. دا په دویم رنګ کې دي. او ډېر ښه دي، ډېر ښه دي. دغه ټول د لې جوړېږي؟ دا شان ټول د لې جوړېږي؟ بالکل دلته جوړېږي، افغانستان کې جوړېږي، کابل کې تولیدات کوي. ښه دا خپل زموږ وطني تولید دی. خپل دا ډېره د افتخار خبره ده. خام مواد هم د لې په ښار کې؟ ټول د خام مواد افغانستان کې ډېر ښه. اوس که څوک راځي د خپلو خوندو دپاره دغه یو د سکول یو دا اخلي، دا څونه قیمت لري؟ د قیمتونه مختلف دي. مثلا سیټان دي، بوټ لري، سکاو لري، بټوا لري. 3000 افغانۍ نه شروع عین تر 4500 افغانۍ. ماشاءالله.
د اصلي طبیعي سرمن استفاده شوی ده ښه. د کار د لاس کار د پلاس باندې جوړېږي زحمت پرې زیات ایستل کېږي اصلا دا مکمل سشتي ګوره هغه خپل یو بوټونه دوه ورسره درې ده. دا شان درې توکي دي کنه که څو توکي ورسره وي. او درې توکي دي بوټان دي بټوا د دسکاو دي صحیح ده، صحیح ده. مننه. هیله ځوانانو صحت مو ښه دی په خیر یاست خیریت دی وخت په خیر دی د کوم ځای سره راغلاست راسه دې خواته ودرېږه د خاکریز سره راغلی خاکرې سره راغلی څه شکایې دلته په دې نندارتون کې؟ هغه د نندارتون کې مو وکتله چې د شیان ووینو د خپل د افغانستان تولید ووینو چې څنګه شیان چې موږ خو نه وو په خبر چې څه شي تولیدوي څه شي اوس خبر جوړېږي شولاست. دلې. اوس خبر سو په پوه سو چې دا زموږ د ملک شیان دي یو څه شیان مو رانیوله نو موږ ول که چیرې هغه نور ګران خو ارزانه خو دا مو د خپل یا هیواد په شی دا دی ورځ کې خو نو ارزانه خالص دي شیان دي مثال نه پاک شی دی خپل د ملک شی مو دی باید موږ ګرد خلک رانیسو نه تاسې دغه نندارتون دپاره راغلي یاست که مو داسې یو بل کار هم یا موږ خاص د نندارتون دپاره راغلي دا ډېره د افتخار خبره ده حسن صاحب چې هېوادوال ورته راځي د نورو ولایتونو څخه او د خپل د خاکریز ولسوالۍ سره راغلي دي شان یې دا دې رانیول دي خوشحاله یم چې وایي خپل د وطن شان دی موږ ډېر موږ خو د سارا خلک یې دغه لینونه ډېر شیان په کار کېږي نو په دا خاطر باندې موږ د دې شیان هم راته معلوم سو چې کوم موږ د ملک شی دی کوم د بل ملک شی دی هغه خپل د هېواد شی خو نو چاره کم خلک یې باید استعمال کړي کار یې کړي نه ډېره ښه خبره ده او په دې هیله یو چې ټوله هېوادوال وطني توکي استفاده کړي. باید هر سړی ورته راسي مثال دغه که د سارا وي که د بازارو خلک یې ورته راسي د شیان وویني د خپل د ملک په تولیداتو به دې خبر سي بازارونه به نور هم ورته پیدا سي چې د بل ملک شی رانیسي باید خپل د ملک شیان ډېر رانیسي ښه نه ډېر ښه ډېر خوشحاله سولو تاسې سره وغږېدلو تاسې مو ګرځېږئ موږ به مو ګرځېږو خدای په امان ډېره مننه ډېره مننه خدای مل شي. حسن صاحب ټکټر ته در وکړې څه پکې دا ټکټر ځوانه څنګه یې ستړی مه سې جوړې په خیر یې ټکټر چلانده کېږي والا خو دې داسې بند راولې دي فکر کوم دیم نمایش کې ګوري یوازې د ښه دی ننداره چې دی راغلی دی ښه ډېر ښه شخصي ډېر ښایسته شی جوړ ښه شی دی ټکټر د چا دی؟ اصلا نندارتون څه دی څه شي ولیدله چې درته په زړه پورې وه ډېر ښایسته او خپل د هېواد شیان وه ډېر ښایسته شیان ښه رنګارنګ شیان راځه ښه دی حسن صاحب فکر کوم دغه د ټکټر خاوند دغه سړی دی. ښه ښه ستړي مه سئ څنګه یاست صحت مو ښه دی سره په خیر یاست تاسو ښه یاست سره دا خو یو سمپل دی د نمونې په توګه مو درولی دی اصلا د دې د ټکټرانو شرکت لرئ ښه ښه ډېر ښه یعنې څنګه دې اوس پخوا په پرتله ټکټران ارزانه سوي دي بزګرانو ته بلې هو نوي ټکټران چې دي هغه په اکثریت د پخوا په پرتله کم سوي دي ښه ښه یعنې اوس هغه د پخوانی شی سړی نه خوښوي یعنې نوې ټکنالوژي خوښوي موږ د ټکټرانو سره جنریټران هم شروع کړي دي فلحال یوه میاشتې کېږي چې د دې افتتاح سوې ده ښه او هغه ډېر جالبه شی هغه دی ښه دا د یو باغ دپاره د یو شنې خونې دپاره دا ډېر ښه کار کوي اما دی چې بیا دی زموږ د هسپتالو د رسټورانټو همدارنګه د برق د ورکولو لپاره څونه والټ زموږ سره د 15 کیوي څخه بیا تر 125 کیوي پورې شته ډېر ښه ډېره د افتخار خبره ده دا خپل د وطن تولید مو دی او دا به دغه شی چې دی دا د انډیا جوړ دی فټینګ یې دلې کېږي موږ غواړو په راتلونکي دلې فابریکه شته شوراندام کې اوس فلحال خو زموږ غیر نوپال و زمبر و دا شیان شروع دي چې هغه 100% دلې جوړېږي او د دې ځای څخه نور ولایتو ته هم انتقالېږي ځي نو د ټکټرانو فټینګ و سمپلینګ هم انشاءالله فټینګ یې دلې کېږي اوس او سمپلینګ یې هم انشاءالله انډیان راځي د خیره ځای ورته جوړېږي د ځای د کمیلېدو وروسته به د ټکټرانو دغه هم شروع سمپلینګ ډېره مننه دغه سختونه خو نو په تاسې پورې اړه نه لري که دا ستاسې دا موبلین دي د ټاپي کمپنۍ دا د جنریټرانو او ټکټرانو د سرویس لپاره دي سرویس لپاره ډېر ښه دا ډېره د افتخار خبره ده حسن صاحب چې موږ خپل په
ښار کې هم داسې یو ځای لرو چې جنرېټران جوړوي ام ټرکټر یعنی په اصطلاح بسته بندي کېږي دلې دا چې د دوست هېواد هند څخه راځي دا ښه خبره ده ښه خبره ده او دلته بزګر ته هغه اسانتیا برابره سوې ده او دا ډېر په ښه کوالټي شی دی ښه یعنې هغه پارکنز جنرېټران چې دي هغه مخکې هغه ډېر استفاده سوي دي یعنې دوی د هغه څخه 5-6 خو بیانې اضافه لري ښه اتومات برق سیسټم لري چې برق ورته بسه کېږي خپل که برق ولاړ سي دوی اتومات چلوي ښه یعنې موږ تاسو په بانکو کې لیدل چې خامخا به یو شخص ورته ولاړ وي چې هغه به چلندوي ډېر ښه بل د دې اواز ډېر نرم دی که ما ورته یو څه مسافه واخلو د دا اواز نه اورو ښه نه اورو ارام دی خاموش دا ښه ډېر خبره خاموش اواز یې دی او خپل د بیټرۍ لاک لري بیټرۍ دوامداره چارج ساتي ښه او د دې ټول پروګرام چې دی د کمپیوټر په ذریعه کېږي ښه ماشاء او الله دا خو ډېر د دې ټول پرزه او ټول سامان چې دی هغه د زموږ سره دا د یو سافټویر لري خپل په سافټویر له لارې دلې هغه موږ څه 220 برق ضرورت لرو پر 220 برق باندې برابرولی یعنې دا یو کارخانې دپاره ښه کار کولی شي یو غټ فابریکې او کارخانو د دارو لپاره د کیوي څخه تر 25 کیوي پورې د کورو لپاره ښه کار کوي ښه او د 25 کیوي څخه وروسته تر 125 پورې هغه بیا د روغتون و رسټورانټ و د کارخانو ګټو ځایونو لپاره چې ډېر دوامداره برق ته اړتیا لري ښه ډېره مننه وروره ډېر خوشحاله شوم سلامت اوسئ خوشحاله افغان مل صاحب محترم هیله لرم چې جوړ روغ صحتمند اوسئ راغلي یاست نندارتون ته دغه د خپل فرهنګ البته خپل تولیدات مو ولیدل څنګه چې ستاسو په نظر پرمختګونه سوي دي نوي شیان دې ولیدل د تېر کلونو په پرتله ډېره مننه سلامت سیمت محترم اول خو که دا ووایم په ټولنه کې زه خبریال یم د ډېرو شیانو څه زه مثلا خبر یم چې چیش موږ لرو چیش نه لرو دلته ما داسې شیان ولید اوس لکه د لین تولید یا مثلا داسې ټرکټران جوړېږي جنرېټران دلته په کندهار کې موږ خپل تولید لرو دونه د خوشحالۍ احساس ما کوي ما به دوی ته مال دا خو خارجي شیان څه راوړي دوی ویل یا دا زموږ د دې ځای تولید دی موږ د دې پیټو سره او دا لاینونه بیټرۍ مثلا موږ د دې جوړو سولر سیسټم دی موږ د دې جوړو تولید یې لرو بیخي د خوشحالۍ یعنې دا 3 ورځې کېږي زه دلته راځم پرله پسې دا نندارتون کې دا ځینې توکي ګورم دا ډېر د خوښۍ او د افتخار ځای دی چې موږ دلته خپل داخلي تولیدات لرو هغه کسان چې دلته راځي چې ځینې کسان ډېر ناهیل دي چې موږ په هېواد کې داخلي تولید هېڅ نه لرو اما دلته شاوخوا تاسو ګورئ دغه ټوله زموږ داخلي تولیدات دي و دا د افتخار خبره ده یوه خو موږ انشاءالله په دې باندې وتوانېږو چې موږ د بهرنیو هېوادو څخه هېڅ واردات ونه لرو دغه صادرات به موږ بیا نورو هېوادو ته کوو او دغه زموږ بېکاره ځوانانو پر کار کېږي داخلي تولیداتو د داخلي تولیداتو ملاتړ باید موږ تاسو وکړو نو زه خپله ډېر خوشحاله یم او ډېر ښه احساس لرم چې دلته راځم افغان مل صاحب محترم په عموم کې دغسې نندارتون تاسې څنګه ارزوئ چې یعنې دا باید په څومره وخت کې جوړ شي د شرکتونو دپاره څنګه دی او د خلکو دپاره څنګه دغه ډول نندارتونونه باید په 6 میاشتې کې جوړ شي د دې ګټې به ډېرې ځکه بیا ګټې ډېرې چې مثلا یو خو دا دی چې زموږ په ټولنه کې خلک د نندارتون سره ډېر نااشنا دي مثلا پخوا به په 4 کلو کې ورې جوړ شي یا به په 2 کال کې جوړ شي اوس دا د کال په کال جوړېږي موږ په دې هیله یو چې مثلا په 6 میاشتې حتی په میاشت کې ورې جوړ شي لکه د کابل او د نورو ولایتونو خلک چې هغه د نندارتون د نامه سره اشنا سي پوه سي چې مثلا په دې کې هغه توکي چې موږ غواړو دلته پیدا کولی شو خپل د توکو لپاره بازارموندنه کولی شو دا ډېر مفید دی ډېر ګټور دی او زموږ د داخلي تولیداتو هغه د ملاتړ او د ملا تیر جوړوي ډېره مننه افغان مل صاحب محترم درځئ چې وګرځېږو نور نندارتونونه ګورو چې څه نور شته پکې ډېره مننه ډېره مننه دوستانو بیا هم زه و حسن صاحب ګرځو په نندارتون کې او دلته مو خیرخوا صاحب پیدا کړ خیرخوا صاحب هم زموږ ملګری دی او راغلی دی د نندارتون څخه لیدنه کوي دا چې خیرخوا صاحب څه لیدلي دي دلته دا به ما حسن صاحب ته دی نن واضح کړي سلامونه نیک هیله احترامات مو محتاج چې جوړ او خوشاله د صحت جامې په تن ولرئ او ټول کارکوونکي او تاسو ټول جوړ روغ یاست نن نندارتون ته رالو د دې لپاره همت صاحب چې موږ د کندهار مختلف تولیدات خو د ټول سم لیدنه وکړله واقعا ښه خوند یې وکړ او دا رقم تولیدات باید په همیشه داسې په یو څه وخت کې باید سره جوړ شي چې دلته د ښاریان د دې څخه استفاده وکړي دا شیان وویني څه چې درته جالبه وه ډېر دلته خو مختلف شرکتونه راغلي دي خپل توکي راایستلي دي نندارې ته وړاندې کړي دي څه چې جالبه وه دلته نو هر شی زموږ د کندهار دغه د ویاړ زموږ د کندهار د جوړ دی هر شی راته جالب هر شی ښه راته معلومېدله هر شی ډېر ښه جوړ ور ښه شیان و دا باید
لږ وخت کې داسې په 200 میاشت کې په 4 میاشت 200 داسې په یو کال جوړېږي په 4 میاشت کې بیا داسې تولیدات هغه چې د شاوخوا هیوادوال ټول استفاده ټول وویني او ټول د دې څخه کیفیت او د دې خپل د کندهار د جوړ څخه دغه کې بیا د خارج چې کوم شی راځي د هغه استعمال څخه باید ډاډه وکړي کوم شی چې غیر ډېره مننه خیرخواسته محترم تشکر سلامت اوسئ سلام علیکم ستړي مه شئ څنګه یاست صحت مو ښه دی سره په خیر یاست ستړي مه شئ څنګه یاست بخیر یاست صحت مو ښه دی څنګه یاست صحت مو ښه دی سره شکر دی تاسو ښه یاست په خیر اوسئ خوشحاله اوسئ کندهار کې د ډېر وخت بعده دغه شان وینو دا چې د بخش په تاسو خبرې هم کوي د شمس مدینه سټیل میل په نامه یې فابریکه ده د زور په سطح اوله سټنډرډ سیفګول کړ د وطن د آبادۍ او د پرمختګ لپاره لومړی مهم شی چې دی سیفګول دی که سیفګول د مستحکم تا ودانۍ به مستحکم ښایسته راځي وطن به دې په آبادېږي دغه سیفګول چې پخوا د ازبکستان څخه ایران څخه تاجکستان او پاکستان د دې ځایونو څخه به راتلی موږ مجبوره وو چې کاروی به مو ولې موږ په وطن موږ په افغانستان کې بیا قرار په کابل کې کارخانې پسې جوړې شوې په هرات کې جوړې شوې د خان سټیل په نامه میسم میهن ډېرې کارخانې چې اوس شکر الحمدلله موږ په افغانستان کې تقریبا 50 ثانیې سټنډرډ سیفګول کارخانې لرو اوس موږ یو ملک ته ضرورت نه لرو چې سیفګول یې راشي یا موږ ته استفاده شي دغه خام مواد کومه کیږي دا چې بیا دی په دغه زون کې اوله سټنډرډ کارخانه چې و شمس مدینه په نامه جوړه سوله پخوا نه و د کابل او هرات څخه سیخان راکله نو فعلا درانه شانو کرایې ډېرې پر راکلې نو ګران تمامېدله اوس شکر الحمدلله په کندهار کې 90% دغه شمس مدینه سیخ کاریږي چې د نړیوال سټنډرډ باندې برابره ده د ټولو مرحلو څخه وتلې ده د ټول سرټیفیکټونه موږ ترلاسه کړي دي چې سټنډرډ والي په سیخ کې درې شان مهم دي اول یې ګریډ دی بیا ګیج دی او بل یې ماتېده دي چې دا د ضمانت کوو معیاري 10 کاله بعد لا په مشکل پکې راغی موږ ضمانت کوو څونه ښه خبره ده اصل کې خو دا کارخانه کندهار کې ده کارخانه خو د کندهار په شورندام سیمه کې ده چې یعنی اوله سټنډرډ کارخانه ده یعنی د هر ضمانت یې موږ کوو چې کندهار کې تقریبا اوس 90% دغه شمس مدینه کاریږي د کندهار په بغل کې په هلمند کې په روزګان کې په کلات کې په نیمروز کې په فراه کې په هرات کې حتی موږ په کابل کې خپل نمائندګي لرو په کابل کې لا دغه زموږ سیخ کاریږي شاوخوا د کاله به څونه تولید لري د ورځې چې دی اوس تقریبا موږ 280 ټنه تولید رسېدلی دی چې یعنی هغه ان شاء الله په نوبت کې خلک ورته ولاړ دي ماشاءالله ښه خبر دی 280 ټنه د ورځې د 280 ټن د اوس روزانه شروع دي نو په آینده کې پلان لرو چې تر دې هم لا ډېر کو د نور ولایت هم دغه کو یعنی موږ دې ته ضرورت ونه لرو چې د بل ځای څخه خلاص یا کار شي خپل وطني تولید څخه کار واچو خپل خلک پر کار ودرو نو ان شاء الله دا یو مشکل د برق موږ درلودلی اوس پر هغه پلانټ موږ کار شروع کړی دی تقریبا په 100 جریبه کې 10 میگاواټه پورې موږ خپل برق جوړو چې د دې سره به د سیخ په کیفیت کې هم تاثیر راسي او په قیمت کې به هم تاثیر راسي چې ډېر وخت برق مخبل شي شاوخوا څونه کاري ظرفیتونه یا کاري فرصتونه به برابر کړي یعنی خو دې اوس چې مستقیم ډول موږ سره په کارخانه کې تر 380 کسه پورې کارګر اخته دي او غیر مستقیم خو نو هغه تقریبا تر 2-3 زره لا وړي چې بېلابېلو ولایتونو کې دي دغه اوسپنې راوړي وړي ډرایوران دي موټروانان دي شرکتو والا دي دا کوم بیخي ډېر خلک تقریبا دا د ویاړ خبره ده چې شاوخوا 400 کسان په کار اخته دي او خپل د وطن په برخه کې په ښار کې یو بهترین سیخ په معیاري سیخ جوړیږي ګرانو هیوادوالو پخوا ټوله پاکستان ته روانه وه تاسو به لیدله په دغه کې یعنې اوس یوه ټوټه اوسپنه هلته نه ځي مستقیمه راځي زموږ ته دلې تصفیه کېږي خام مواد خام مواد څومره ښه دا د ویاړ ځای دی ویاړ ځای دی چې اوسپنې بې ځایه ونه غورځوي خپلو هیوادوالو ته یې وساتئ چې خام مواد بهترین چیش سي په دې باندې کار وسي تاسو وګورئ بهترین ښایسته سیخان د بل نه یعنې هر څو ملي سیخ موږ لرو که چیرې په خدایي کې کار او په چت کې کار درجې پورې د کټېدو د بینډېدو په زمانه چې نه ماتېده کوي او دا بیا په ډېر غټ تاسو وګورئ چې 180 درجې چیش سوی دي کوږ سوی دي معنا دا چې دا د دې قابلیت هم لري خو مات سوی نه دی ډېر ښه ډېره مننه خوشحاله سولو خدای مو راته آباد لره هرات کې هم اوس کارخانه فعالیت ورکړې چې د شمس هرات په نامه ده نو هغه هم دغه په سټنډرډ برابر و دغه کارخانه ده په هرات کې زموږ کارخانه شمس مدینه او شمس هرات یعنې ټوله یو دی یو ګروپ کارخانه ده یوه ده چې هغه په هرات دا د هېواد دی دا ټولو ښه خبره ده ټولو ښه خبره ده ډېره مننه دا خو دې بیخي ښه ځای ته راوستلم د وطن تولیدات یې راباندې ولیدل خلک دې ما سره ګرځې دغسې ځایو ته به دې بیایي او دې خلکو څونه ښه خواري کښلې د دې وطن دپاره تاسې وګورئ
هر څه برابر شوي دي. بالکل حسن صاحب دلته فکر کوم یو بل شی هم او ډېر خورا جالب هنري دی. شی دی او ډېر جالب او ستا د داسې طبیعت شی دی ځکه زه پوهېږم ته داسې هنري سلیقه لرې او دا شان دې خوښېږي. ولا دا خو ډېر جالب شی په دې دی چې د المارۍ شی دی، د دفتر شی دی، بهترین شی دی. تاسې وګورئ څونه جالب دی. سلام علیکم، ستړي مه شئ، څنګه یاست؟ خیر یاست؟ تاسو ښه یاست؟ صحت خوشحالۍ سره. اصل کې دا څه شي دي، د کوم ځای دي او د څه لپاره دي؟ صنایع دستی است اینا. صنایع دستی است. از کجا آوردی؟ این از ولایت هرات آوردم. خو از ولایت هرات پروژه است. خو به نام میدن افغانستان. یک پروژه است به نام میدن افغانستان. دقیقاً. خو صنایع دستی ساخت افغانستان، دفتر سازمان ملل در امور مهاجرین UNHCR تمویل مالی میکنه و دفتر محترم واسا مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تطبیق میکنه. پروژه اسمی است که 100 نفر سالانه خانمایی که بیجا شده های هستند داخلی و همچنین مهاجرینی که از ایران یا پاکستان یا دیگه کشورها میان تازه آماده زمینه کار برای از اونا فراهم میکنه. اینا رو استخدام میکنه، انتخاب میشن، میان به 4 بخش مختلف کار میکنن: بخش هنر، بخش دستوزی، بخش چرندوزی و بخش قالین بافی. بسیار خوب. به طول 1 سال مواد خام به اونا داده میشه، کار میکنن و بعد از اون ما کار بازاریابی و مارکتینگ پیش میبریم که بعد از اینکه اینا فارغ میشن باز میرن جای دکان میگیرن یا به خانه‌های خود کار میکنن، مشتریای خودش شناسایی کرده و طبق سفارشی که از اونا میگیره جنس بر از اونا تولید. یعنی زمینه کار فراهم شده و اینا از این طریق امرار معیشت میکنه. خب ډېر جالبه دا د ګرانو لیدونکو چې تاسې وګورئ هغه چې څوک تازه رامهاجر شوي دي په ښه ډول ښځینه په دې هنري برخې کار کوي په کورو کې خپلو ځایو کې بیا چې په دې برخه کې وروزل سي یونیسیار یا په مجموع کې دغه ټولې کمپنۍ چې دي هغه یې تمویلوي، یعنی د لاسي صنایع په برخه کې، د چرمي په برخه کې او د غالۍ اوبدلو په برخه کې روزل شوي دي. تشکر که از هرات آمدی. نمی بسیار یک کار بیخی مهم شد. ما بسیار زیاد خوش شدیم که نمی در بخش جامعه زنای ما هم در کار اونمو یک فکر شده. کسانی که تمویل میکنه بسیار تشکر از اونمو، از شما که آمدی به کندهار. زنده و سلامت باش، بخیر باش. سره روان یو دغه یو سالون خو مو ولیدی دا بل به مو وګورو چې چش پکې کېستا دوستانو د نن د ولاګ اناونس مو زموږ دوه محترمینو ملګرو او خدای وړ اشخاصو حسن صاحب او همت صاحب په ګډه مخته وړي. زه به ډېر په کیمرا نه راځم ځکه چې پرون تاسو زما سره ټوله پروګرام لیدلی دی، ځینې برخې چې پاته دي هغه به نن حسن صاحب او همت صاحب په دواړو در سره مخته وړي انشاءالله. خیر دا څه شي دي؟ دا د غوریز د غوریز څخه جوړ شربت هم راغلی دی او دا په نندارتون کې دی، یعنی د غوریز څخه شربت جوړ شوی دی او دا نندارتون یوه برخه ده. بالکل. فکر کوم حسن صاحب دلته نور دا څه دی؟ دا کورت دی. اوهو کورت دی. کورت دغه پخوا چې اول خو مو خدای راول ستړي مستي ښایست په خیر طبیعت مو ښه دی الله مو آباد لره. دغه پخوا چې به مندو او اناګانو هغه غټ کورت راوړل پلار یعنی کور به دغه راته به وه کلک به سوله کلک به وه بیا به نو دا مندو چې به کله کورتو غوړي جوړول دغه غټ کلک کورت به راواخیستله بیا به نو کاشین و کاسه به وه زدویله به تر څو اوبه وکړي هغه زدویلې به بیا نو موږ ته زارۍ ورته کول یو دانه بیا راغی یو دانه ولاړ کوچنیوالي عجبه وخت نو د هغه دپاره اوس ماشینري راغلې ده. موږ دا 4-5 کاله کېږي د حسن چوپان او سمر اګریکلچر فوډ پروډکشن کمپنۍ تر نامه لاندې ماشینري راوړې ده. هغه کلک کورت یا په ضمن کې نور کورت پروسس کوو، مایع کوو تر څو چې مایع سوله پاک سوتره د ماشینرۍ په واسطه باندې و دغه پیک ته اچوو او دغه پیک نو هر کوچنی هر ځوان هر څوک رانیولی سي په 15 افغانۍ ورته تمامېږي. 15 افغانۍ قیمت دی. یعنې دغه کورت چې که څوک د کورتو په اصطلاح د خوراک سره د عادت وي نو په کور کې د زدویلو خبره پخواني او که د ماشومان حج اکل هغه ورته درېدله نو د مارکیټ په حساب باندې یو بهترین شی و، تریو شی و، ډېر زبردست. دغه دویم کلم بیا نیوټریشن په انګلیسي کې ورته وایي، موږ ته څه مواد غذایي موږ ته د دې فکر دا راولوېدی لکه څنګه چې مؤسسات د هغه محدودو کسانو ته چې دغه مواد ورکوي
نو موږ ول تاسو راسئ دا فارموله کشف کړو یا جوړه کړو چې هر کوچني ته دا شی ورسیږي نو بیا الحمدلله د دې خام مواد هم ډېر شته خام مواد دا فلۍ ده تاسو پاکس کې وینئ دا دغه فلۍ ده کابلیان ممپلی ورته وایي یعنې غذایي مواد د ماشومانو لپاره بهترین شی دی د پلي حلوا دا د پروټینو بهترینه منبع ده نو هر کوچنی که چیرې پلار پنجی ورکړي لسی ورکړي دوی باید دغسې یو مفید شی دغسې یو مفید شی باید ورکړي او ډېر هغسې شی نه چې په اصطلاح دی خراب کړي معده یې خرابه کړي او یا یې هم خوله خرابه شي دغسې قوي شیان ماشومانو دپاره ډېره مننه چې دا شیان جوړوئ خیر اوسه ژوندي اوسئ اوهو ماشاءالله سلام ستړي مه شئ څنګه یاست په خیر یې ښه دی سلام 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 دا چش کوي نندارتون ته راغلې ده اوهو څونه ښه او دا خو نو د پخړو شیان دي نو چش یې ورانیوله دوی ته سلام څنګه یې نوم یې څه دی مصیبه اوهو څونه ښایسته د مصاحبې سره یې ما صاحب ته مصاحبه وکړه واوړه مدرسې کې ښه دعاګانې زدي دا د خوب دعا ده د اذان دعا ده اوهو ماشاءالله ته د خوب دعا ورته وایې ماشاءالله مصاحبې جاجي ته د خوب دعا ووایه اوس یې نه دی زه نو بله دعا ووایه یا نندارتون کې دې چیش خوښ شول چې د رانیول بابا اوس په کیک رانیوي ستا د خوښ کیک دی مصاحبې سره خوب دعا چې زه د مالیا هغې راته وویل ووایي ته چې بجېږې بره به وایه چې اللهم بسمک اموت و احیا زده یې کړله ډېر ښه ډېره مننه ډېره مننه چې راغلي یاست څه شي درته په زړه پورې وه په دې نندارتون کې ګرده جالب شیان دي شاور ده او ښه خبره دا ده چې کورني تولیدات یې ګرده خپل د وطن دي طبیعي دي او مصنوعي شیان چې به پخوا نور ملکو سره تلله دا ډېر ښه دي د هغو دپاره یو د دې تجارت به پرمختګ وکړي او بل دا ګره طبیعي شیان خپل د کورني تولیدات لپاره ډېر ښه دي د دې حمایت دی چې موږ باید دا شیان استعمال کړو دغه یې کړو کوچنیانو لپاره به ډېر بېغمه یو کیفیت بې خبر یو او په ښو بد به په ټولو خبر یو دین خپل نمایندګیانې لري خپل دغه لري ډېره مننه چې راغلي یاست او شاوخوا خواږه شیان زما د خوښ شیان دي یعنې معنا سندل کلچې کیک ځوانه ستړی مه شې څنګه یې په خیر یې صحت ښه دی ته جوړ یې صحتونه ښه دي سره دا چش دي دا مربا ده مربا ده چش مربا ده د بخارا مربا ده څلور رقم مربا یې موږ لرو ښه د سیب مربا د البخارا ده اها او د ګرینګیچ مربا ده د ګرینګیچو د البخارا د البالو د سیب ټول بېلابېلې مرباوې دي دا مرباوې چیرې جوړیږي دا د دې موږ د کندهار د کورني تولیداتو مرکز دی او څونه ښه موږ سره تقریبا 40 تنې کارګرې دي او ښځینه کار کوي څونه ښه خبره ده ګرانو هیوادوالو چې بیا هم ښځینه ورته دغسې زمینه برابرېږي کار کوي او بیا خاص په دغه برخه کې تاسې هم راوځئ دغه شیان واخلئ دا د بیکري باب شیان خواږه خواږه شیان رانیسئ چې تر څو نور کاري فرصتونه خوندو ته برابر شي ډېره مننه ډېره مننه علیکم ستړی مه شئ جوړ خیر دغه دی د بیکري باب شیان دغه دي نور هم په نور خوندور شیان هم شته دا خو نو د لې د خیره په ښار کې جوړېږي اوه والا دا څونه ښه خبره ده نندارتون ته دا شیان هم راغلي دي او دغه بیا فکر کوم چې وچه میوه ده څه ګورې کشمیش او بادام او ځینې نور شیان ستړي مه شئ ټول په خیر دا د لې پیک کېږي ښه دا نو بیا استوي افغانستان کې که خارج ته یا د خارجي وادو دپاره زموږ دا چې دی د پروسس او بسته‌بندۍ شرکت دی چې خارجي وادو ته صادرات لرو ښه خارجي هیوادو ته صادرات لري پیک کېږي د لې دا څونه ښه خبره ده تاسې وګورئ د وچې میوې پښتو باندې لیکلې دري باندې لیکلې او دا پیک کېږي او بیا نو ځي هم هیواد او هم له هیواده د باندې ټولو ځای ته ځي د کاله څه څونې دغه لري تولید لري په دې برخه کې چې تاسې وړاندې کوئ د متقاضیانو برابر تقریبا ښه دی نو زموږ جواز چې دی یو 6 میاشتې کېږي چې فعالیت مو پیل کړی دی او خپل په دغه جواز کې ښځینه کارمندان هم لرو ښه ماشاءالله په دا خاطر زموږ کاروبار چې دی تر اوسه نوی دی داسې ډېر دغه مو نه دی کړی تر اوسه پورې دغه نه دی سوی صادرات سوی تقریبا یو 2 هفتې تر مخه یو 2 کانټینره انار مو مالیزیا هېواد ته استول دی او دا بل ښه خبر مالیزیا هېواد ته انار تګ او د دې مسله ډېره مننه ډېره مننه حسن
صاحب دا فکر کوم مرباوي دي او هغه مرباوي دي اچار دي او څنګه ځوانه شای جوړې په خیر دا چی شي دي دا ټول د رومیانو روب سته د رومیانو روب کنداري رومیانو روب دی اها مرباوي دي دوه رقمه د دغه مربا ده د البخارا مربا ده چې یوه غزنیچي البخارا ده بله کنداري البخارا ده څونه ښایسته او داسې د الوچې البخارا د الوچې مربا لرو اها د انارو د لرو د انارو د سیبو مربا لرو اها د زردکو د لرو د الوچې مربا څونه ښایسته د سیبو سرکه ده دغه د سیبو سرکه ده فکر کوم د سیبو سرکه سیبو سرکه واه صاحب د سیبو سرکه دې خوړلې ده یا ولا دا خو بیخي جلا خوند به لري د سیبو سرکه د سیبو مربا مې خوړلې وه نو دا د سیبو سرکه جسوله دا ټول وطني تولید دی دا ټول وطني تولید دی او داخلي دی د دې په کندهار کې موږ جوړوو ښه څونه کاري فرصتونه مو برابر کړي دي خلکو ته کاري فرصتونه تقریبا زموږ سره په دې برخه کې 10 تنې ښځینه همکاران اخته دي او زما په شمول 15 کسه نارینه اخته دي ښه ماشاءالله یو 15 کسان حج اقل په دې برخه کې اخته دي او وطن کې کار کوي او بالاخره خپل وطنوالو شاریانو ته رنګارنګ مرباوي اچاران او اتا سرکې دا هم جوړوي او وړاندې کوي ډېره مننه ستاسې وطن کې کار کوئ هم لاسي توکي دي که نه والله او دا ټول لاسي شیان دي هنري شیان دي او دا په دې معنا چې کله انسان پرې یو شي کار کوي هغه هنري سو لاسي سو او بیا نو وطني شیان دي په دې برخه کې حاجي صاحب راته وایي دا لاسي شیان دي ټول او دا زموږ شیان دي ټول په لاس جوړ سوي دي ټول په دا کندهار کې جوړ سوي دي د ټول لاسي شیان دي چې په لاسي جوړ سوي دي دا معنا حتمن به ښځینه کارکوونکي کار ورباندې کوي او بله دا زموږ سره په شرکت کې د 18 تنې ښځې دي چې هغه د خیاطي وکړي د دغه مثال د اشیاء باسي د شالو د جوړوي خامک کوي او د باندې مثال موږ پر کورو باندې د ټوکران ورکړي دي هغه بیا خپل په کور کې جوړوي بیا یې راوړي موږ ته دغه کې هغه نو تعداد مخکې 300 3.5 تنې ښځې وې اوس خو نو د اقتصاد د کاروبار یو څه سره دغه سوی دی نو یو 15 تنې ښځې مثال موږ ته کارونه وړي دا کارونه راته کوي څونه ښه خبر دی چې یعنې مثال شل شاوخوا د دوی سره کار کوي او 15 د باندې کار کوي د دفتر څخه او په دې معنا چې ښځینه د کار سته څوک وایي چې کار نشته هغه څوک چې لاسي برخه کې کار کوي او بالاخره هغه هیوادوالو ته چې د هیواده د باندې دي تاسې وګورئ څونه زبردست خوندور شان د ښځینهو د خوا په کندهار کې جوړیږي دا چې هلته تاسو ته په ډېرو ډالرو بالاخره دغه واخلئ او هلته یې ورسوئ خپلو خونو ته به مو ګټه رسېدلې او دا نوم یې ډېر جالبه نوم دی کندهاري خزانه کندهاري خزانه مختلف توکي لري مختلف شیان لري ډېره مننه والله دلته خو هر څه پیدا کېږي خوند کوي چې هم نارینه اخته وي هم ښځینه اخته وي په وطن کې کار وي او اقتصاد د خیر سره مخ پر لوړه روان وي ته وګوره لاسي کالي لاسي صنایع برخه دغسې فعاله ده یعنې هره برخه ډېره خوندوره ده د بیکرۍ برخه داسې او دا برخې فکر کوم د دغه دي او د لینو په اړه خو موږ تاسې وږغېدلو رنګونه دي تاسې وګورئ رنګونه یې په دې محمد رنګ نه دا خو په کندهار کې دی محمد رنګ دی رنګونه دي او بالاخره دې طرف ته وګورئ چې د بیکرۍ بابت څه نیولې بیا تر پرچون او بیا تر غوړو پورې دا غوړي د وطن دي او د کوم ځای دي ګوره دا ګرد پروسس جوړېدی په کندهار خپل ښه ماشاءالله د پنبهدانې غوړي د لې پروسس د لې فلټر او د لې پخېږي بعد څو زموږ د محصولاتو څخه موږ 6 کلمه مختلف غوړي لرو دا د زغر غوړي دي دا دانه د شمال څخه راځي د لې غوړي کېږي د لې تر پروسس وځي زغر یعنې څنګه زغر زغر د دې دانه چې د په شمال کې مشهوره ده د زغر په نامه او دا د کلسترول لپاره د فشار مریضانو استفاده کوي څونه ښه خبره ده وایي زه د وطن آب و دانه خورم خدمت به یې ضرور کوم هغه دانې چې په وطن کې دي بالاخره هغه پروسس کېږي او خپلو هیوادوالو ته غوړي جوړېږي او دلته پروسس کېږي د خپل وطن شان به خورو له خیره سره چې اقتصادي ازادي واخلو دا د کنجوتو غوړي دي دا موږ د لې پروسس کوو د لې تر غوړي وځي نو دا د دې دا نو دانه د کندوز د شمال څخه راځي د لې غوړي کېږي او د لې پروسس کېږي د دې سره د پنبهدانې غوړي دي دا په تکمیل توګه ګرد پروسس د لې کېږي او 3 ډوله مختلف تیل لرو د چارمغزو غوړي چې د 100% خالص دي په دې کې هیڅ ملاوټي شی نشته هیڅ شی نه دی په ګډ د بادامو 100% خالص غوړي
دا په وطن کې یوازې تاسې دغه تولید لري که صادرات نورو هیوادو ته د اوس دپاره صرف د کندهار ښار کې ښه او په کابل ښار کې اوهو څونه ښه شعار دی خپل تولید خپل هیواد د خپل وطن شان تاسې وګورئ خپل تولید خپل هیواد د وطن طبیعت دی او د صحت ضمانت دی نو که غواړئ چې پښې ځنګونونه او نور ځایونه مو ډېر قوي سي دغه تیل کاروئ له خیره سره انشاءالله ښه به د بنګو تیل لرو دا د هغو کسانو دپاره چې د زنګنو درد لري د ملا درد د مغزي درد او د روماتیزم د مریضانو دپاره د چا چې بالکل دا خو ډېر زبردست کار سوی ډېر مهم کار سوی ډېره مننه چې تاسې م راغلي یاست مهم شان مو راوړي خیر اوسئ سلامونه ستړي مه سئ څنګه یاست صحت مو ښه دی سره په خیر یاست دا خو نو هغه زموږ تاسې په اصطلاح په عام اصطلاح یوناني شان ټوله او چې وینم یې تور مرچ او څه مساله جات هم دي څه شي دي دا په مجموع کې دا کټنانو کې دا اصلا څه شي دي د نمایش په شکل چې موږ ایښي دي طبیعي مواد دي خالص مواد دي د دغو څخه بیا د تقریبا د 2-3 پړاوو په اساس باندې پروسس کیږي بیا د ځانګړو فارمولو میتودو په اساس دا بسته‌بندي کیږي ښه یعنی دا مساله ده د کتل مساله ده د دیګ مساله ده اشپزۍ مساله ده او دا ټوله جوړیږي د لې اعتراق یو دانه زه وګورم تقریبا 1 کلمه لرو اوهو دا مختلف ډوله د حکیمي کمپنۍ څخه دی یعنی دا په دې معنا چې پخوا به ځینې مسالې راتللې د هند د پاکستان څخه یا د ایران څخه اوس په دې معنا چې خپل کندهار کې خپل مسالې لرو خپل وطني شان دي ډېر ښه ډېر خوشحاله سولو ښه دی چې تاسې م راغلي یاست په دې برخه کې مو دا خدمت کړی دی او خیر اوسه دا وګوره همت صاحب دلته صابون پودري صابون دی ښه ښه مختلف ډول پودري صابون د کوم ځای کې دا سره پیکیږي کوم ځای کې جوړیږي ښه 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 السلام علیکم ستړي مه سئ څنګه یاست په خیر یاست دا د کوم ځای جوړ دی د کوم ځای څخه مو راوړی د کندهار جوړ دی په کندهار کې ګډه موږ په صنعتي پارک کې پیکو دلې ښه دا 3-4 مارکې دي د دعا د اریانا د پروژه د سپوږمۍ نو په دې کې یوازې پیک دلې کېږي که جوړیږي هم دلې جوړیږي په ښه جوړیږي دلې خام مواد دی خپل د خام مواد ځینې د کابل سره راځي ځینې د ایران سره راځي ښه او ځینې ازبکستان سره راځي ښه نو دا خو ښه خبره دا ده چې موږ د کالو پیولو دپاره دغه پودري صابون لرو او دا د خپل وطن کې او دلته پرې کېږي جوړیږي او ټول وطن ته وړاندې کېږي ډېره مننه چې تاسې راغلي یاست خیر اوسئ ښه ځای ته راوستلم زه په دې خوشحاله شولم چې تا راوستلم او پر ښه ځای دې وګرځولم او خلکو بهترین شان راوړی هغه دی حسن صاحب هغه د انارو صابون چې ورته او د انارو صابون دا به دې ډېر دروس په دې سره مخامخ سوی نه چې دا څوک جوړي او دا کوم فابریکه د انارو صابون یعنی دا خپل جوړېدلی کېږي په کندهار کې او ماشاءالله څونه ښه خبره ده انار په دې خطر سره پروت دی چې د انارو صابون جوړ سوی دی ځینې او ځینې نور هغه د فیشن شان هم یعنې دا هم د انارو د تولید مسله ده هم طبیعي دي خو په هغه کې د انارو دغه نسته بادام ګل ګلاب دا شیان پکښې کې دي ښه کریمو کې اوهو د انارو ترکیب په هغه کې خپل دغه شان کوم ځای کې تولید دا نه دي بغیر د دغه مکمل خپل وطني ښه یعنې دغه صابونان صابونانو مختلف نومونه ورکړي دي ښه او دا مختلف نومونو څخه مو هدف هم دا دی چې په د بادامو د جلا دي د انارو د جلا دي که نه دا مرتوز چې دغه بوی و یا هغه کار یا دغه هم سره جلا دي مختلف ډول انار دی هغه غوړ پوسته کار کوي بخاردانو دپاره بادام دی هغه د وچ پوسته لپاره د خپله چربي لري دغه د شاواروس په نامه دی د ترکیب انار بادام ګل ګلاب ګرد لري دی د لکو تبصرې سپینوالي دپاره دغه لمر دی دا هم طبیعي اجزا اوسه دی دا به د لمر ضد یم لکه ورکي یم دا هم سپینوالي راولي ډېره مننه پروسس لپاره حسن صاحب فکر کوم دی به خپل لابراتوار لري دغه کوم مشخصات چې تا یاد کړي چې دغه دپاره کار کوي دا ستاسې د لابراتواري معایناتو تر تشخیص وروسته ثابت شوي دي دا د خلکو د خولې څه درته وایم چې خلکو ته مو ورکړي دي چې خلک اوس نور هم در لاس نیولي راولي وایي دغه شی اوسه دغه شی اوسه زموږ پر ځای اوس خلک ورته وایي یعنې هغه فیډبک د خلکو هغه د کارونې څخه دوی اخلي نه نو په مجموع کې ښه خبره دا ده چې خپل د وطن د میوهجاتو څخه داسې یو شی وړاندې کېږي چې د جل دپاره کار کوي او هغه هر جل ته چې ځینې په اصطلاح هغه د ګرمکو خبره ده ځینې غوړ پوست دپاره ده ځینې وچ پوست دپاره ده ډېره مننه چې دغه کار ته مو ادامه ورکړې ده خیر اوسئ
نو همت صاحب ما دا خبره کول چې شو همداسې ځای ته چې نن راوستلم پر ځایو چې وګرځولم بالکل هم د دوی سره خبرې وکړې هم منظره وکړله هم د دوی خوشحاله شولو چې دا د وطني تولیدات لرو او داسې مختلف تولیدات لرو چې تر اوسه موږ فکر نه کوو چې کندهار کې جوړېږي کندهار کې جوړېږي او بیا په دغسې ښه کیفیت باندې وړاندې کېږي دې خوا ته خو ولاړو زه به داسې وبه ګورو دلته لږ چې تسبیح دي دغه تسبیح په افغانستان کې او په نړۍ کې د دغه د ډبرو یا د غمیو خورا ارزښت باندې بحث کېږي د دوی سره به هم خبرې وکړو سلام علیکم ستړي مه شئ څنګه یاست نوش جان ته په ډوډۍ باندې هم یې دا د کوم ځای ډبره ده دا څه شي دي اصلا چې دلته پراته دي دا ټول د افغانستان ډبره ده د مختلف ولایتو چې دي دا د بدخشان ده د جلال آباد ده د هلمند ده د کابل ولایت د سروبي ده او دا مختلف ډبرې د لاجورد ده شاه مقصودي ده جاسپر ده کلسایت ده دا مختلف ډبرې دي او دغه موږ په خپله کارخانه لرو لاسي صنایعو ده د لاس جوړېږي ټول وطني شی څونه ښایسته شیان دي ډېر په زړه پورې دي یعنې په دې معنا چې زموږ د افغانستان ډبره او د افغانستان په ډبره کې وړاندې کېږي هم ښځینهو ته جالب هغه والي غاړګۍ یا میلونه دا شان او نارینهو ته یا په اصطلاح په هغه خلکو ته چې د تسبیح خوښېږي دغه چې شاوخوا رنګ تسبیح دي او ځینې په اصطلاح هغه سپین سرو ته مشرانو ته ځینې لاسبندونه هم جوړ شوي دي او دا د وطن شی دی نو په نړۍ کې چې کوم خلک دغه څه ګوري د خپل وطن شان واخلي او دا استفاده وکړي و دا نمایشګاه چې دی همدې د خاطره جوړېږي چې د وطن تولیدات خلکو ته په ننداره کې وړاندې سي او خلک ورسره اشنایي پیدا کړي بلد سي پوه شي چې په وطن کې داسې شیان تولیدېږي او ځینې استفاده وکړي ډېره مننه ډېر ښایسته شیان یا ته کلیبندونه لاسبندونه ستا غاړګۍ ستا یعنې په دې نندارتون کې څه شي نه وه هر شی وه هر شی وه یوازې یو شی نسته چې زه تږی هم او وږی هم زه مو ستړی کړلم سمین صاحب او تا دواړو زه نن ستړی کړی یم یعنې معنا مو تږی کړلم ما مو وږی کړلم خیر اوس معنا اوس مې ام وبهي ام مې مړوي حسن صاحب محترم دغه د وګرځېدلو او تولیدات مو ولیدله خوشحاله شولو چې مختلف ډوله تولیدات لرو په خپل ښار کې فابریکې لرو او کارخانې لرو په اصطلاح ډېر لوی شرکتونه لرو څه نظر یې دی حسن صاحب چې دغسې نندارتونونه باید په څو میاشتو کې جوړ شي په څومره وخت کې جوړ شي په هرو درو میاشتو کې یعنې په کال کې که څلور نندارتونونه جوړ شي ګټه بیا دا وي چې هېوادواله په دې خبره چې زه په ښار کې یا په خپل هېواد کې کوم تولید لرم یوه دا نن چې ما کوم د خوښۍ احساس وکړي دلته چې زموږ په ځینې کارخانو کې فابریکو کې حتی خوندې کار کوي دا د ویاړ خبره ده او په هره کارخانه کې کاري فرصتونه برابر دي او دا چې کوم مهاجر روان دي پر افغانستان د دغه وضعیت لپاره چې لا هم کنټرول سي دغه نندارتونونه خورا ګټه کوي او د دې ترڅنګ دولت دغه نور هم حمایه کې ملاتړ دې وکړي تر څو په دې برخه کې زموږ خلک چې کوم راغلي دي تازه دغه کارخانو ته وده ورکړي دلته هر څه وړاندې کړي لکه دا اوس تاسې ولیدل څونه بهترین شیان وه ډېر په زړه پورې وه بهترین کار شوی دی او هیله مند یو چې دوستان به وطني تولیدات استفاده کوي حسن صاحب څنګه دې خوښه ده چې خپرونه خلاصه کړو ځکه ناوخته هم دی او بیخي به ښه سي و ځکه زه مو وګرځولم ستړی مو کړلم اوس به د خیره سره ته و سمین صاحب به د اوبو د ډوډۍ بندوبست وکړي او نور لیدونکي دې خپله خپرونه وګوري خپرونه بس پای ته ورسوه بلکل بس رسېدلې ده پای ته لکه څنګه چې دوستان ویني د خپرونې د پای شیبې دي او په وروستیو کې به د سمین میډیا یادونه بیا هم ورته وکړو حسن صاحب چې دغه یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ سمین صاحب دغسې بهترینو ځایو ته ځي او تاسو ته کندهار کې دغه ځوانان ځکه سپورټ کوي چې د اوس لپاره د هنر په برخه کې همدغه ځوانان دي چې یو څه تر تاسو در رسوي زه نن خوشحاله یم دې ځوانانو چې زه نن راوستلم او په مجموع کې ماته داسې یو احساس یې راکړی لکه زه هغه پخواني وختو ته ولاړم لکه هېواد تلویزیون کندهار کې چې به مو کار کوي راوتلو به نو ډېر په زړه پورې کار مو کړی دی تاسې دغه ځوانان یاست چې هنر مو ژوندی ساتلی دی او په دې برخه کې نړۍ ته افغانانو ته په خپله ژبه باندې د خپل وطن هر څه رسوي له ټولو ډېره مننه بیا هم زموږ د میډیا له طرفه البته د سمین میډیا له طرفه ستاسو څخه مننه حسن صاحب چې همکاري مو وکړله نو دوستانو تاسو ته ښې چارې ښه وختونه د خدای په امان